کریم صلی الله علیه وسلم با د ناشنا خلقو هم مدد کو او خیال به ساته. مونږ اکثر چې کم دینو کم پیجنو نو د هغه ملما او چې کم نه پیجنو یا مسافر وي د هغه ملما په انګولي او پچیو کې د ځمکې او د اسمان فرقي. زار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق نشم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل په ناشنایي کې د یو مظلوم او د بیسو کا همیشه مدد کړی دی. بیدی چې کله راغی نو ورته ووایي ای د قریشو خلکو تاسو سره به خلک څنګه تجارت وکړي او تاسو له به څنګه خلک د تجارت مال درکړي او څنګه به تاجران دلته راشي او ایثار بشي د تجارت لپاره چې تاسو خلک چې کوم په خلکو باندې ظلم کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن واقعیا چې کومه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکه هغه داسې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د ناشنا خلقو هم مدد کو او خیال به ساته. مونږ اکثر چې کم دینو کم پیجنو نو د هغه ملما او چې کم نه پیجنو یا مسافر وي د هغه ملما په انګولي او پچیو کې د ځمکې او د اسمان فرقي. خیال مو کړی دی کنه کوم سړی چې زما ملموي یا زما د ښځې ملموي یا په د خواخه د سخره د اړخ نه دی شو نو بیا خو د خدای وبخه د هغه ترکارۍ کې او کوم چې د خدای ملموي مسافر راغی هغه ترکارۍ کې د ځمکې او د اسمان فرقي. اکثر ولا هغه روټۍ ورکو چې د هغې سپېمې کږي وږي وي هغه د خدای په نوم ورکو او چې کوم دا وړي مړي او ښه مزېدار دغه کړي برابر کړي نو دغه چې کوم دی مونږ هغه خپلو ورکو. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د ناشنا خلقو به هم خیال ساتو د هغې به مدد کولو. دا د هغې باره کې دا واقعه ده. یو ځل داسې وشو چې د یمن یو مشهور ښار دی زبید د هغې اوسیدونکي د مکې مکرمې ښار حزورې ته یو 3 اوښان راوستل. د اوښان ډېر زیات مزېدار وو ښایسته وو. چا به چې ورته کتل نو ډېره زیاته مینه به یې پرې ماتېده او د خلکو به زړه غوښتل چې دا اوښان مونږ واخلو او ډېر ګران هم وو. نو په دې کې ابو جهل چې ډېر زیات بېوقوف مغروره او بد اخلاقه انسان و هغه تېرېده د اوښانو باندې نظر پرېوته چې ویې کتل نو ډېر یې خوښ شو. نو د زبیدي ته وایي چې څه قیمت یې وی. نو زبیدي د خپل خواهش مطابق چونکې د ډېر لرې نه سفر کړی و او ډېر په مینه باندې ساتلی وو نو د خپل خواهش مطابق یې ورته قیمت ووی. ابو جهل د ډېر ارامېتوب او د شیطاني خندا یې وکړه واپسې او ورته یې ووی چې کو دا تا چې کوم قیمت ووی په 3 حصې راکې نو د نه اخلمه. نو زبیدي ډېر زیات مایوس او خفه شو او سر یې وخوځو چې نه په دې خو یې نه در کومه. خو دا خبر په دې غونډ بازار کې چې ابو جهل زبیدي ته چې کوم دی د دونه ښایسته اوښانو ډېر کم قیمت ویلی دی فورا خور شو په غونډ بازار کې دا خبر. او بیا چونکې ابو جهل د خلکو به اکثر بېعزتي کوله او بد اخلاقي به یې ورسره کوله نو د هغې نه وروستو چا هم زبیدي ته اوچت او ښه قیمت ونه وی. ولې د ابو جهل د یرې نه چې ابو جهل به خفه شي. زبیدي داسې وکړه چې اول خو د قریشو نورو سردارانو نورو خلکو سره میلو شو هغې ته خپل فریاد وکړه خو هغې د ابو جهل د یرې خاموشه وو. بیا مسجد حرام ته راغی چېرته چې زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د خپلو یارانو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او سیدنا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهم موجود وو الته هغوی سره ناستو. نو زبیدي چې کله راغی نو ورته ووایي ای د قریشو خلکو تاسو سره به خلک څنګه تجارت وکړي او تاسو له به څنګه خلک د تجارت مال درکړي او څنګه به تاجران دلته راشي او ایثار بشي د تجارت لپاره چې تاسو خلک چې کوم په خلکو باندې ظلم کوئ. زار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نشم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل په ناشنایۍ کې د یو مظلوم او د بیسو کا همیشه مدد کړی دی. نو زبیدي ته وفرمایل من ظلمک پتا باندې چا ظلم کړی دی. نو زبیدي ورته ټوله واقعه
بیان کړه چې دغه شانتي ابو جهل سره داسې چار وکړو او زما اوخان چې کم دین اوس الته څوک اخلي نه په اوچت قیمت باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اين جمالک وفي روایت اين اجمالک، چې ستا اوخان چرته دي؟ نو هغه ته ووی د مکی بازار حزوره کې ولاړ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل یارانو د مسجد حرام نه راپاسی او بازار په روانېږي. زار شوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه. نن مونږ خلک ډېر غټ دعوې کوو، مونږ انټرنیشنل لیډرز یو، یا څوک وایي چې زه ډېر مصروفه یم او زه ډېر غټ لیډر یم. نن مونږ سره ټیم نه وي د مظلوم د خدمت لپاره او د بېڅوکه د خدمت لپاره. او زمونږ او ستاسو خوږ نبي زم د هغه نه خو په دنیا کې غټ لیډر کېدی نه شي او د هغې هم مصروفیات به د چا مصروفیات وي، خو هغه سره د خپلو یارانو د یو مظلوم د خدمت لپاره د مسجد حرام نه پاسي او د حزورې بازار ته ځي. چې کله بازار ته لاړه زبیدي ته وایي چې تاسو یې څه قیمت وایې؟ هغه چې څه قیمت وي هغه ورته ووي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه قیمت هغه ته ادا کړ. هغه اوخان یې واغستل او چې کله یې هغه اوخان واغستل نو بیا هم هغه بازار کې هغه اوخان ودرول د خرڅولو په نیت. لږ ساعت پس 2 اوخان خرڅ شو او د هغې نه وروسته 3 اوخ هم خرڅ شو او 1 اوخ پوره په ګټه کې پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پیسې راواغستې او د بنو عبدالمطلب کونډو له یې ورکړې. نو زما خوږو کتونکو، میندو، خویندو او ګلالو ځوانانو، مونږ د لږ سوچ وکړو. مونږ نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعویدار یو او مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي یو. نو مونږ له پکار دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق خپل کو. نو په دې واقعیا کې مونږ ته څو سبقونه حاصلېږي. لومبی دا سبق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناشنو خلکو مدد کړی دی او د بېڅوکه خلک چې پیژنې هم نه چې د کوم ځای نه راغلی دی، خو چونکې ظلم پې شوی دی او ناشنایۍ کې دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مدد کې. نو مونږ لم پکار دی چې صرف دا نه ګورو چې دا خو زما رشته دار دی، دا خو مې د ښځې رشته دار دی او دا خو مې د نیا د اړخ نه دی او دا خو مې د نیکه د اړخ نه دی، دا خو مې دوست دی. صرف د هغې مدد کوو او د هغې دپاره ودرېږو او د بېڅوکه او د ناشنا خلکو دپاره نه ودرېږو. نو مونږ له پکار چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا اخلاق خپل کو. دویم، تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تجارت کې هم تجربه لرله چې هغه اوښان یې په همغه بیه واغستل چې په کوم بیه هغه زبېدي وي. مونږ چې نن څوک په بازار کې یو غریب ریړۍ والا، یو مزدور چې څوک څه خرڅوي، کو هغه ټماټر خرڅوي، الوګان خرڅوي، یا سبزي خرڅوي، یا څه فروټ خرڅوي، یا څوک مجبوره وي اکثر چې هغه وایي چې کاکا په څو باندې ورکې، نو چې هغه وایي چې یاره جي په 50 روپۍ کیلو، نو مونږ ورته وایو چې په 20 بیرانه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجبور د خلکو د مجبورۍ نه فایده نه ده اخیستې، چونکې دغه زبیدي باندې ظلم شوی و او د هغه قیمت راښکته کړی شوی و. نو د زبیدي ته همغه قیمت ورکړه. نو دویم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا مجبورۍ نه غلطه فایده نه ده اخیستې. دریمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تجارت او په بزنس کې هم ایکسپرټ و چې د هغه نه یې واغستل او په هغه بازار کې یې خرڅ کړه او یو اوښ په ګټه کې ورته هم پاتې شو. نو مطلب دا دی چې مونږه بینګ ا مسلم او په خصوصي توګه باندې پښتانو له پکار دی چې په تجارت کې هم خپل ایکسپرټیز او تجربه حاصله کو، ځکه زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تجارت باندې هم ډېر ښه پوهېده. او یو خبره بله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ګټه وټه ورته وشوله، نو هغه د بنو عبدالمطلب کونډو رونډو ته ورکړې. نو مونږ له پکار دی کو څوک لږه ګټه کوي او کو څوک ډېره ګټه کوي، کو څوک وړوکې تجارت کوي او کو څوک غټ تجارت کوي. نو مونږ له پکار دی چې دا ګټې نه څه لږه غوندې حصه د کونډو رونډو یتیمانانو او د بېڅوکه او د نادارو خلکو لپاره مختص کو او هغې ته یې ورکوو. الله پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. فمن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. یا الله دا مونږ چې سووي او سموردل یا الله دا په دې نیت سره مونږ چې یا الله مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي، زمونږ اولاد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي، زمونږ په مسلمانانو رونو کې او په خصوصا توګه باندې په پښتنو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي. یا الله زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ کار په دنیا کې چام نه کړي، خو یا الله مونږ نن د دې خپل اخلاق د وجنه په وړو وړو سيزونو کې انخته یو او یو بل سره چې کوم دنو په جنگونو او په مصیبتونو انخته یو. یا الله موږ له دغه شانتي درانه او خواږه اخلاق راکې. یا الله زموږ خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې څنګه د خپل کوشرانو خیال ساته دغه شانتي یا الله زموږ زړه کې د خپل کوشرانو محبت واچي او چې څنګه به د خپل مشرانو خیال ساته دغه شانتي یا الله زمون په زړه کې د خپل مشرانو قدر واچي. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې څنګه د خپل صحابه او د ملګرو خیال ساته دغه شانتي یا الله موږ له هم توفیق راکړي، موږ له هم اخلاق راکړي د خپل ملګرو خیال ساتو. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بیسوک خلکو او د ناچارو خلکو او په ناشنایی کې به د خلکو خیال ساته. یا الله دغه اخلاق په مونږ کې هم راولې او یا الله مونږه او زمونږ اولاد، زمونږ ټول نسل، ټول مسلمانان، ټول پښتانه، کشران او مشران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان جوړ کې. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.